د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ه او حلوا رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره حلوا رنګول زده کوو. ښه، دا یو قاب دی چې حلوا پکې پرته ده. ګورې، دوه که درې رنګونه لري، یو د حلوا رنګ، یو د قاب دننه او یو هم د قاب د باندې. اوس به رنګ راواخلو او د حلوا نه به رنګول شروع کړو. پاس ټکیا ګورئ، کریمي او د همدقې ځینه به یې شروع کړو. څنګه دې خولې اوبه وکړې؟ ته ودرېږه چې یو وارې رنګ واخلي، بیا به ګورو سره. راکه رنګه دغسې. دا ځینې ځایونه پکې سپین سپین ښکاري که نه؟ هغې ته به هېڅ رنګ نه ورکوو. دغسې دا په دې معنا چې په دې ځایونو باندې څمڅۍ یا کبګیر لګېدلی دی که نه؟ دغسې حلوا ډېر مزهدار شی دی. ډېر ښه شو. دغه وروستۍ برخه وشو. اوس به نو لږ شانتې فولادي یا خړه رنګه راواخلو، د قاب دننه به رنګ کړو که نه؟ ګورئ، هغه برخه ګورئ، هغه ټکې د همدقې ځینه به یې شروع کړو. دا نو د پلاسکو قاب دی که نه؟ رنګین دغسې. اوس به یې دغه بره څنډې ګورې، همدغه رنګه خو په لږ توپیر سره. دغسې لږ احتیاط چې حلوا ککړه نه کوي. ښه، اوس نو د قاب لاندې ګورې داسې برک برک ښکاري، د پلاسکو همدغسې شکلونه یې. ښه، راواخلئ همدغسې خړه رنګه. اولې دغه برخه، اوس دا سپین ځای پرېږدئ، دا ځای راواخلئ، راځئ همدغسې تر اخره پورې. نور وایم چې دا سپین سپین ځایونه همداسې پرېږدو. دا ولې په همدې کې دی که نه؟ ښه زلمیه، ته خو لاړ شه، لږه د تناره ډوډۍ خو راوړه. څه پې کوو؟ حلوا ورسره خورو که نه؟ حلوا رنګول دې زده کړل، اوس د ه تورې رنګوو. دا ټکي ټکي ه تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکي ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ه توري ته هی هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 20 40 40.
د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.